له چین سره د افغانستان د نښلون په پار د واخان لارې د چټک جوړونې اصلي لامل او حقیقت رسوا شو. نوموړي هیواد د تخار د سرو زرو کانونو د استخراج لپاره په اوږدو موټرو کې ستره ماشینري راوړې. بلخوا په هرات کې یو چینایي هم نیول شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د واخان لارې د ژر جوړېدو د چین لخوا د تخار د سرو زرو د کانونو د انتقال لپاره د راوړل شوي سترې ماشینرۍ را رسېدو خبر لرو، خو پیل د یو چینایي پر نیولو کوو. د پینګ جین وی په نوم یو چینایي چې دا مهال په هرات کې بندي دی، مېرمنې یې د خلاصون لپاره یوه ویډیو زاویې رسنۍ ته استولې او یادونه یې کړې چې پر هغه لګېدلي تورونه بې بنسټه دي. په مقابل کې د یاد چینایي مدعي حاجي عبدالرشید نقیب الله د دغې عریضې کاپي له زاویې رسنۍ سره شریکه کړې او پکې لیدل کېږي چې پر چینایي د هرات لپاره د طالبانو په محکمه کې عریضه شوې او هغه د مالی فساد په یوه قضیه کې نیول شوی دی. په عریضه کې لیکل شوي چې یاد چینایي د قیمتي ډبرو د کاروبار شریک دی، خو د هغه 15 میلیونه ډالر یې تښتولي دي او اوس حاضر نه دی چې دغه پیسې ورته تسلیم کړي. په عریضه کې لیکل شوي نوموړي له دغه شراکت او معاملې ناسمه استفاده کړې ده. د حسابونو د تصفیې پر مهال له افغانستان څخه د تښتېدلو هڅه کوله. په چین کې یې د افغان شریکوان پانګه قبضه کړې او همالته یې د شرکت افغان کارګر وهلي او ډبولي دي. په عریضه کې له محکمې غوښتل شوي چې نوموړی د حسابونو تصفیې پورې ممنوع الخروج اعلان کړي. دغه چینایي وګړی دا مهال د خپلو حسابونو تصفیه کولو لپاره د طالبانو نظارتخانه کې ساتل کیږي. زاویې رسنۍ یوه میاشت وړاندې د طالب استخباراتو اړوند یو سند خپور کړی و چې دا مهال زرګونه چینایان د سیاحت په نوم افغانستان ته تللي خو د کانونو د استخراج په چارو کې بوخت دي. د دوی په تړاو د استخباراتي معلوماتو د ټولولو امر هم شوی و. د تخار دا انځورونه زاویې رسنۍ خپاره کړي چې پکې د سرو زرو او نورو کاني زیرمو په استخراج پسې وړل شوي لویه چینایي ماشینري پکې لیدل کیږي. د استخراج لپاره دغه ماشینري تازه نوموړي ولایت ته له چین څخه رسېدلې ده. د بدخشان په واخان کې له چین سره په سرحد کې سړک په لاند ژر او اسانه ډول د کاني زیرمو د انتقال لپاره جوړ شوی دی. د سیاسي ملحوظاتو په اساس د افغانستان ټولې کاني زیرمې په خورا اسانه او ارزانه شرایطو چینایانو ته په قراردادونو ورکړل شوي دي او ورسره د شریک کاروبار لپاره هر طالب مشر یو شرکت جوړ کړی دی. چینایان بې وقفې په غیر معیاري ډول په استخراج بوخت دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.